طواف وکړو د کرپیر بابا د روزې نه چې خلک طواف و زما خورې زه تا څنګه پوهېږم خو ته نه پوهېږې نن سبا غله زیات شوي غله هسې نه ما وې چې د تجارونه مې چېرته څوک نټونه ونه وباسي مړه لالا دا خو په کباړ کې خرڅېږي په دې څوک کباړ ای خدای پاکه چې د دې خور په ځای خو د راته یو ورور راکړی وې هسې ما وې خورې څومره بخښلې لالا جانه یو خبره درته وکړم نو خفه کېږي نه اله وایه وایه که نه زه خدای پیدا کړې د خبرو د اورېدو لپاره یم خبره کوه نو خبره دا ده لالا تا کومه داسې توره کړې ده ته زه خو ډېره لږ پیدا کړې یم ما به داسې توره کړې وې چې دا ټول اکټران مې به درته په کور کې نیولې وې نو ښه ولې تا به د فلمونو جوړولو والا باندې پابندي لګولې وه څه ورکه مکلې ما به پې پابندي نه لګوله خو کاش چې تا لږ وې تا به کور ساتلې او ما به په باغ سټوډیو کې شوټینګونه کولې شوټینګونه نو اوس لاړ شه که نه کور به زه ساتم که نه دا څه ګرانه خبره خو نه ده د بادام ګل د خپل عزت جنازه وباسي او په خپل سپینه جامه باندې د بېعزتۍ هغه تور داغ لګوي نو بس لاړ به شي ولې لالا جانه ستا په خپله کور دونه اعتبار نشته نه خور دا خبره نشته په تا مې اعتبار شته ولې چې ته د یو غیرتي بادام ګل خور یې واسې ما وي چې ستا د واده بندوبست وکړم د بادام ګل په سر باندې پوره 10 لکه روپۍ انعام ولکه بادام ګله دې غرقه دلته خو خلک په 10 روپۍ باندې مړی کوي اوس یو په چا باندې ځان دوپړی کې شیردل خانه ته او زه خو زه پوه نه شوم چې ما څه ووایي نور به دې په دې خوله باندې برغولی کېدې ولې چې 10 لکه روپۍ زمان ډېرې خوښې دي او شیردل خانه راته څه کوې د بادام ګل په سر نه د 37 کلنډر په سر باندې سړیا ګوره چې کوم ځای دې نه ګرېږي نو هغه ځای مه ګروه او که بیا د 37 کلنډر ډېر یادېږي که نه نو بیا به د تبلیغ مرکز ته لاړ شي چې تم په سمه لاړ شي هسې ملنګیا یو تپوس تا نه کړو څه د دښمنۍ دیرګن ته څنګه وغورځېدل چا دې زما د ورور په سر کوئ ورته هغه پاڅه شو نن به د تا سره د بچو پاڅه کوم ما خو درې ولیدو یو پاڅه شو او دوه پاتې شو من به سره نن تا د بچو پاڅه کوم نورا من اخلاصيږي ګوراغه نن به دې سره د بچو لکه د هندوانو ښځو مندوانو
بابا 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 دا څه شو بابا هغه بچی د شمشیر خان قسم مونږه ټول وایستو دارانو د دشمنۍ تپوس وکړو او ما دله جواب درکړ دا زما کیسه وه زما یو وړوکی شانتي کیس دی حل به نه کړاله شکر دی چې کیس کې ورکوټې دی کچاري غټ وې په غټ ګاډي به دې وشتې وې نه نه وکیل صاحب ما ویل که تاسو سره لږ ټایم وینو څه مسله ده ما ویل چې تاسو زما ورور ګرفتار کړئ د ګرفتارۍ کار زما نه زما د لالا دی خو زما دا کیس په ته حل کړې د هغې نه بېغمه شه اوهو وکیل صاحب څنګه بېغمه شم د زړه غم خو دې راله نور هم سیوا کړو